د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان ویلي چې په زندان کې پر ده او د هغه پر میرمن بشرا بیبي سخت فشارونه ګواښونه او بندیزونه روان دي او نوموړی د رښتینې ازادۍ لپاره د مبارزې په لاره کې حتی شهادت ته هم چمتو دی. نوموړي په یوه لیکنه کې ویلي چې دی او میرمن یې په جلا بند کې د ذهني شکنجې لاندې ساتل کیږي او پر دوی د کتاب لوستلو، ټلویزیون کتلو او لیدونو بندیز لګېدلی دی. نوموړي دا چلند غیر انساني او ښکاره ظلم بللی دی. عمران خان پر پوځ او سیاسي واکمنانو نیوکه کړې او ادعا یې کړې چې دا ناسم چلند د پوځ د مشر عاصم منیر په امر کیږي. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان ویلي چې په زندان کې پر ځان او خپلې میرمنې فشارونه، ګواښونه او بندیزونه روان دي او نوموړی د رښتینې ازادۍ لپاره د مبارزې په لاره کې حتی شهادت ته هم چمتو دی. عمران خان په یوه لیکنه کې ویلي چې دی او میرمنې بشرا بیبي په جلا بند کې د ذهني شکنجې لاندې ساتل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې پر دوی د کتاب لوستلو، ټلویزیون کتلو او لیدلو بندیز لګېدلی دی. کورنۍ راته کتابونه رالیږلي خو موږ ته نه رسیږي او کله ناکله څو اونۍ پرله پسې په یوازیني بند کې ساتل کیږو. د عمران خان په وینا نور زندانیان اسانتیاوو ته لاسرسی لري خو پر ده لګېدلي محدودیتونه د غیر انساني چلند او ښکاره ظلم څرګندونه کوي. نوموړي پر پوځ او سیاسي واکمنانو نیوکه کړې او ویلي چې د سیاسي اختلافاتو له امله پر ښځو ظلم کیږي. له بشرا بیبي، ډاکټر یاسمین، ماهرنګ بلوچ او نورو ښځو سره چې کوم چلند کیږي دا د اسلامي دودونو او اخلاقو خلاف دی. عمران خان ادعا کړې چې دا ناسم چلند د پوځ د مشر عاصم منیر په امر ترسره کیږي. هغه ویلي چې په پاکستان کې د قانون حاکمیت صفر شوی او د ډیکټاتورۍ پر وړاندې د قاضیانو درېدل یې ستایلي دي. نوموړي له قاضیانو او خپلو پلویانو غوښتي چې د اسلام آباد د محکمو مخې او سړکونو ته د وتلو لپاره چمتووالی ونیسي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په پاکستان کې بې ځانګړې محکمې عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د مالي فساد په یوه قضیه کې هر یو په 11 کلونو بند محکوم کړي دي. محکمې دواړو ته د 14.4 میلیونه روپیو جریمه هم ټاکلې چې د نه ورکولو په صورت کې به پرې اضافه بند تطبیق شي. دا حکم د شنبې په ورځ د اډالیا زندان په ځانګړې محکمه کې اعلان شو. د عمران خان حقوقي ټیم ویلي چې د محکمې پر پریکړه به استناف کوي. عمران خان د 2023 زیږدیز کال له اګست میاشتې راهیسې په زندان کې دی او دا مهال د یوې بلې مالي قضیې له امله هم د بند سزا تیروي.